سلام ملګرو، په دې هیله را جوړ او صحتمند وئ. زما نوم زینالله افشار دا غواړم په دې ویډیو کې تاسو د کمپیوټر په اړه یو عجیب ټریکس وښیم. دې ټریکس څنګه کولی شو چې خپل د کمپیوټر جنریشن او یا هم د پروسیسر سپیډ زیات کړو. که چېرته خلک ګوري زموږ کمپیوټر راشي دې باندې رایټ کلیک وکړي او راشي پراپرټیز ته او پراپرټیز کې وګورئ دوی زموږ د کمپیوټر خصوصیات په ریل کې بعد دوی ته خپل خصوصیات به مونږ چینج کړي یا مثلا مثال په طور انټل کور i5 او اووم جنریشن 2.8 ګیګا هرتز د دې سپیډ دا غواړم چې د موږ سره کور i7 شي یا کور i9 شي او دغه موږ سره لسم یا نم جنریشن شي او د پروسیسر سپیډ هم تبدیل شي. خلک چې ګوري دا په ریل کې هغوی ته بل څه ښیي. نو راشئ ملګرو پریکټیکل وګورو. رابشئ تاسو دې لپاره وینډو بټن R پریس کړئ. رن کمانډ به راخلاص کړئ. دلته به ولیکئ چې REGEDIT به ولیکئ. دا به ملګرو انټر کړئ. چې کله مې انټر کړل دا یس کړئ. کله مې دا خلاص کړ ملګرو تاسو سره به داسې یو څه راشي. دلته به تاسو په دریم یوال دویم دریم H کی لوکل ماشین په دې باندې د بټن ووهئ. دې باندې به کلیک وکړئ. دې باندې مو چې کلیک وکړو رابشئ هارډویر ته. هارډویر بټن باندې به کلیک وکړئ. رابشئ تاسو ډسکرپشن ته. ډسکرپشن کې رابشئ تاسو ملګرو سیسټم کې به تاسو راشئ سنټرل پروسیسر ته. په دې باندې به کلیک وکړئ. تاسو 0 دې باندې به کلیک وکړئ. دلته مختلف ډول اپشنز دي. تاسو به راشئ پروسیسر نه دې باندې په رایټ کلیک وکړئ ملګرو. ماډیفای باندې به کلیک وکړئ. دې باندې د کمپیوټر د کمپنۍ نوم تبدیلولی شئ چې کومې کمپنۍ د مثال ایپل کمپنۍ دا انټل کمپنۍ جوړ کړی دی. کور i5 دی. رابشئ تاسو ملګرو زه دا چینج کوم مثال په طور لیکم چې دا کور i7 دی او دلته راغلم ملګرو کور اووم جنریشن د مثال زه نام جنریشن مې کړلو. د پروسیسر سپیډ 2.8 ګیګا هرتز ده. په کمپیوټر کې تر ټولو مهمه نقطه د کمپیوټر د پروسیسر سپیډ ده. نو تاسو به راشئ ملګرو دلته به زه ولیکم مثال 8.8 یا 8.8 ګیګا هرتز دغه سپیډ شولو. او دلته مثال ملګرو تاسو لیکلی هم شئ چې میډ ان امریکا کې دا موږ سره جوړ شوی دی. نو دا اوکې کړئ. چې اوکې کړه تاسو ورلیدو سره د کمپیوټر جنریشن سپیډ تبدیل کړلو. نو که چېرته خلک راځي ستاسو کمپیوټر خصوصیات ګوري نو دوی ته به په ریل کې همدا شان د ښکاري لکه اوس چې موږ څنګه تبدیل کړلو. او که چېرته اوس زه وګورم اول موږ سره کور i5 و او اووم جنریشن موږ سره اوس تبدیل شوی ملګرو. دا تر ټولو یو اهمه لار ده چې سره کوم د کمپیوټر جنریشن وګورئ. موږ سره کور i5 دی ملګرو. زما کمپیوټر په ریل په حقیقت کې کور i5 دی خو دلته کور i7 ته تبدیل شوی. اووم جنریشن زما کمپیوټر خو دلته ما کور i9 ته تبدیل کړم نه او نم جنریشن ته. او سی پی یو سپیډ 8.8 ګیګا هرتز شو. میډ ان امریکا دلته موږ سره ملګرو وګورئ میډ ان امریکا. کله چې خلک د ګورو ډېر به حیرانېږي په امریکا کې جوړ شوی د 8.8 ګیګا هرتز سپیډ ده. نو که هر چېرته دوی د کمپیوټر په اړه معلومات راوړي دوی ته به همدغه معلومات ښکاره کړي. د کمپیوټر د هرې ګرافیکي برخې څخه که چېرته زه راشم ملګرو دلته زه ولیکم یا رن کمانډ خلاص کړم ولیکم چې DXDIAE دا مې ولیکل ملګرو. دلته زموږ د کمپیوټر په اړه تاسو انفارمیشن معلومات کتلی شئ. نو دلته به موږ سره دا معلومات چینج شوي وي. راشو ملګرو د لږ لوډینګ کوي خلاصېږي انشاءالله ډېر وخت به ونه نیسي. زه بیرته خلاص کړم ملګرو دا وګورئ موږ سره خلاص شولو. دلته کور شئ پروسیسر انټل کور i7 نم جنریشن 8.8 ګیګا هرتز میډ ان امریکا. په دې ډول کړلی شئ چې خپل د کمپیوټر سپیډ یا جنریشن تبدیل کړئ. ملګرو که ویډیوز مو خوښ شوي وي لایک او شیر کړئ. شیر کړئ ملګرو. بله مهمه خبره چې دا د هرې ګرافیکي برخې څخه څوک د معلومات ګوري په همدې ډول به ښکاري. خو یوه بله طریقه یې ده چې څنګه د کمپیوټر ریل معلومات کتلی شو. خلک کولی هم شي داسې جنریشن او هغه ته تبدیل کړي. نو اصلي طریقه یې انشاءالله په بلې ویډیوز کې زه ښایم چې څنګه د کمپیوټر اصلي معلومات کتلی شو. نو هیر دې چې ویډیو مو خوښ شوي وي.